دا موږ چې کوم ځای کې اوس ولاړ یو دا هغه ځای دی چې دلته یو تاریخي کوی اوس وخت کې کوم ته چې بیر اریس ویلی کېدل د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې و. دا یو خو دا هغه ځای دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دې کوی سره ناست و او ښي طرف ته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ناست و، ګس طرف ته عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ناست و او مخامخ ورته عثمان غنی رضی الله تعالی عنه ناست. نو دې درې واړو صحابه کرامو ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جنت زیری ورکړ. نو دا هغه ځای دی. دویم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ګوتمه وه چې هغه به طور سټیم او مهر استعمالېدله او د چاندۍ نه جوړه وه. په هغې باندې اول محمد نوم لیکلی و، بیا ورپسې لاندې رسول لیکلی شوی و، بیا ورپسې لاندې الله لیکلی شوی و. نو کله به چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خط لیږل نو دا به په هغې باندې وویل د دې دپاره چې دا مهر او سټیم چې دا خط د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه راغلی. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو نو هغه ګوتمه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره وه او چې کله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وفات شو هغه ګوتمه بیا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سره وه. کله چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هم وفات شو نو هغه ګوتمه عثمان غنی رضی الله تعالی عنه سره وه. بیا د عثمان غنی رضی الله تعالی عنه نه دا ګوتمه دا پرېوته په یو کوی کې. هغه کوی هغه دلته دی، دې ته بئر اریس هم ویلی کېږي او بئر الخاتم هم ورته ویلی کېږي ځکه په دې کوی کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه ګوتمه پرېوتې ده. اوس خو هغه کوی چونکې نشته دی، دا د مسجد قبا سره بیخي نږدې ځای دی. نو صرف د صحن کې صرف یو نښه ورکړې ده او هغه نښه دغه ده. د ملګري لږه خواشي نو زه دا ځای به ورته وښیي. دا هغه ځای دی. نو د دې ګوتمې د وجې نه دې ټولې علاقې ته بئر الحی هم ویلی حی الخاتم هم ورته ویلی کېږي. دا هغه ځای دی کوم ځای کې چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه د هغه ګوتمه چې کومه وه مهر نبوت د عثمان رضی الله عنه نه پرېوتې وه او د سعودي ګورنمنټ دلته دا بورډ هم لګولی دی، په دې باندې دا لیکل کړي دي، تاسو ته به ښکاري.